الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ډیرو قدرمنو مشرانو، مؤمنانو او کشرانو، مسلمانانو، ورونو، خویندو، میندو او د پیغام ټي وي مینوالو، مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې درس موضوع ده حج او د حج مسائل او احکام. په دې درس کې به د حج کوم محظورات چې دي چې هغه په حج کې د هغې نه منع راغلی، د هغې به نه مرتکب کېږي، نو د هغې نه به ځان ساتې، دا به بیان کړو. او بیا به ورسره د حج مختصره طریقه او د حج ترسره کېدل په اختصار سره دا به بیان کړو. محظورات د احرام چې کله محرم حاجي حج کوي او معتمر عمره کوي، نو اول به دی خامخا احرام اچي او نیت به د عمرې یا د حج کوي. نو کله چې دی محرم کیږي، نو اووه داسې څیزونه دي چې د هغې نه به دی ډډه کوي، ځان به ساتي. یو د هغې نه په دې دوران کې چې نیت یې وکړي، احرام یې واچو، حلق الشعر، ویښته به نه رخوي او نه به یې وباسي. دویم تقلیم الاظافر، نوکان به نه کټ کوي، نه د لاسو نه د خپو. دریم هغه دا دی چې لبس المخیط للذکر، جامې به ګنډلې نه اچوي نارینه، په خلاف د زنانه چې هغوی په هره جامه کې احرام د هغو صحیح دی چې هر قسم لباس چې مخکې اغوسته، برقه کې هم صحیح کېږي، حجاب کې هم صحیح کېږي، په عامه لوپټه کې د جامې د پاسه چې هغه کې هم صحیح کېږي. منګر هم د یو سړي دپاره چې هغه احرام نشي پیدا کولی، نو په دې وخت کې یا چپلې نشي پیدا کولی، نو د ده بیا
هغه موزې او یا بل شی خپو کې واچي، خو موزې به په دې کې د کټ کې چې ګټکې هغه ښکاره کېږي او بیا فدیه په دې دوران پې نشته. او څلورم محظور او محرماتو نه چې حاجي و معتمر به ډډه کوي، ځان به ساتي، په دې دوران کې به سر نه پټوي، تغطیة الرأس، د دې نه دی منع شوی. پنځم محرم او معتمر به الطیب د خوشبویي نه ډډه کوي، نه په بدن کې به وي نه به په احرام کې وي. البته که مخکې لمبلو د لمبلو په وخت کې په بدن باندې خوشبویي اچولی شي، لا احرام نه ده اچولی او لا نیت نه ده کړی. دا چې کله محرم احرام واچه او نیت یې وکړه، دې وخت کې به نه خوشبویي لګوي، نه په احرام او نه په بدن باندې. شپږم د محرم او د معتمر دپاره د ښکار قتلول دا منع دی، دې نه به ډډه کوي. اوم د احرام په حالت کې معتمر و حاجي عقد د نکاح به نه کوي، واده کوژدن، او دا حرام دی په ده باندې. او نهم اتم په دې دوران کې د احرام په حالت کې چې مباشرت هغه به نه کوي په شهوت سره، اگر که په قبول او په فرج کې نه وي، نو که چا وکړه نو بیا په هغه باندې به فدیه وي، او یا به 3 ورځې روژې نیسي، او یا به 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي چې کله مباشرت یې وکړه په غیر د فرج او د شرمګانه په بل ځای کې. نهم د محرم د معتمر دپاره چې هغه ممنوع دی، محظور دی، هغه وتې کول دی، کوروالی دی د خپلې بیبي سره په فرج کې. او که چیرې دی په تحلل اول کې و او ده وتې وکړه، کوروالی وکړه، نه یې شیطان ویشتی، نه یې حل کړی، نه یې فرضي طواف کړی، نه یې حلاله کړی، په دې وخت کې د ښځې سره دی نږدې شو، نو بیا حج فاسد شو، خراب شو، او بیا به دا خپل دا حج بیا قضایي راوړي کال ته. او سره د دې چې یو اوښ به م حلالوي فدیه، او هغه غوښې به یې په مکه کې په فقراو او مساکینو باندې تقسیموي. او که چیرې د تحلل ثاني نه په دې معنی چې اول ځل حلال شو، اول ځل حلالېدل دې ته وایي چې په حج کې مناسک ادا کړه او لوی شیطان یې وویسته یا او قرباني یې وکړه، دی حلال شو په تحلل اول سره. او چې کله سره ورخی فرضي طواف یې وکړه، بیا دی مکمل حلال شو. نو ځکه علماء یو تحلل اول دی، یو تحلل ثانی دی. او که چیرې د اول تحلل نه مخکې وتې او جما کړې وه، حج فاسد، او که وروسته یې کړې وه، حج نه فاسدېږي، البته فدیه شته، اوښ به حلالوي، غوښې به یې د مکې په خلکو توزیع کوي. او که چیرې یو کس صرف عمره کوله، د عمرې په دوران کې احرام یې اچولو او بیبي سره یو ځای شو، کوروالی یې وکړه، نو په دې دوران باندې د ده عمره فاسده شوه، عمره یې خرابه شوه، او دی به بیا د دې عمرې قضایي هغه ادا کوي. د دې وجې نه که یو سړي د حج او عمرې په دوران کې د خپلې بیبي سره نزدېکت وکړه بغیر د شرمګانه د فرج نه، د نورو ځایو کې خپله غریزه پوره کړه، نو حج نه فاسدېږي،
حج وشو اما فدیه هغه بیا پیشته او زنانه به په دې حج کې نه برقع شي نه به نقاب شي او نه به دستانیه شي بعضې نادانه خلک په حج کې په زنانو باندې داسې ټوپۍ په سر کې او د بره داسې آلو پټه آویزانه کړي دا نشته دارنګه دستانې اچول دا منع راغلی په حدیث کې دا فدیه چې ده دا دوه قسمه یو دی علی التخییر اختیار دی پکې چې هغه فدیه په سر خیلو کې په خوشبویي لبګولو کې په نوکان کټ کولو کې په سر پټولو کې نو په دې کې اختیار دی چې کله احرام یې اچولي دی به اوس فدیه ورکوي دم نو خوښه یې چې 3 ورځې روژه نیسي یا 80 مسکینانو ته روټۍ ورکوي یا دی په دې وخت کې ګډ حلالوي او څاروی حلالوي په دې 3 واړو کې دی مخیر دی اختیار دی اما هغه فدیه چې هغه علی ترتیب دی اختیار دی نه پکې چلی هغه دا دی چې فدیه دی د متمتع حاجي دپاره او د قارن دپاره هغه ګډ دی او فدیه د جما چې کوروالی کوي حاجي او معتمر د حج او د عمرې په دوران کې خپلې بیبي سره د هغې فدیه بیا بدنه ده بدنه څه معنی اوښ به حلالوي نو اوس که چیرې ګډ هم نشو پیدا کولی اوښ هم نشو پیدا کولی او نه یې په وس کې و نو فصیام 3 ایام بیا ترتیب دا ده چې په دې وخت کې به 3 روژې نیسي د حج په دوران کې او بیا به 2 روژې اذا رجعتم کله چې واپس کور ته راشي او دغه هدیه یا دغه دم ګډ چې دی په خپلو هغه کړو باندې چې هغه دم پې اوښتی هلته حلالوي نو دا به خامخا د حرم او د مکې په فقراو باندې تقسیموي دا د هغه د دم هغه خصوصیت دی نو دې د وجې نه د حج په اختصار سره ترتیب هغه داسې دی قدرمنو چې کله څوک حج کوي د حج دپاره به دی احرام د ځان سره واخلي او چې کله دی روانیږي د مخکې نه به دی تعین د حج وکړي چې زه حج تمتع کوم یا قران کوم یا افراد کوم دا قران خو یو طرف ته کېده اوس خو نشي کېدلی خو دا تمتع یا افراد تعین به کوي نو په دې وخت کې به د احرام ځان سره والي او چې کله روانیږي د کور نو کور کې غسل کولی شي او دارنګه ایرپورټ کې غسل کولی شي دارنګې یوازې غسل چې کله روانیږي ودی کی او چې کله ایرپورټ ته رسیږي هلته احرام اچولی شي او نیت هم کولی شي ښه خبره هغه دا ده چې غسل کور کې وکړي او احرام هغه په ایرپورټ کې واچي که وخت ورسره او یا دې په جهاز کې واچي هلته بیا غږ کوي چې یاره احرام میقات رانږدې شو یو څو منټه مخکې احرام هغه واچوئ که احرام یې اچولي خو نیت دې نه کړي په ایرپورټ کې نه په کور کې چې کله هلته د میقات برابر جاز ورسیږي نو غږ وکړي چې مونږه میقات ته رانږدې شو بیا به صرف نیت وکړي چې لبیک اللهم لک عمره د تمتع حج چې کوي یوازې د عمرې نیت او یا به وایي چې لبیک اللهم لک حجا و عمره چې کله قارین وي او یا یوازې که حج ته ځي او افراد حج کوي اللهم لک حجا بیا چې کله هلته ورسیږي نو د رسېدو سره سم طواف قدوم به وکړي یو طواف او بیا به د دې طواف سره سعی به م وکړي 2 چکره د صفا او د مروه او کله چې صفا ته خیږي نو دا آیت کریمه دی وایي چې ان الصفا والمروه من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم. دعاګانې دې غواړي په صفا کې او په مروه کې. وچه کړه اول ته شین بلف دی، په دې شین بلف په منځ کې یو طرف بل طرف نه منډه پکې ده، دا منډه به مو کي او ښځه دې نه کوي ځکه کشف د عورت یې کېږي. او شیخ البانی وایي چې نه ښځه دې کوي ځکه دا د هاجر سنت دي. او کله چې عمره ځان نه فارغه کړه د تمتع والا، نو دی په دې وخت کې ځان د حلال کې او طواف یې مو کړه، عمره یې مو کړه، قصر دې وکړي ځکه چې دی بیا په حج کې د حلق کوي. پاتې کېږي د حج په مناسکو کې داخلېدل. دا به شروع کېږي د 8 ذوالحجې نه چې هغه ته یوم الترویه وایي. او د یوم الترویې چې 8 د ذوالحجې دی، دی به احرام اچوي او ډایرکټ به مینا ته ځي. په مینا کې به 5 منځونه ځان رسوي، سنت دي. ماسپښین مونځ کول او مازدیګر مونځ کول او ماښام مونځ کول او ماخوستن مونځ کول او سهار مونځ کول، 5 منځونه په جماعت دې هلته وکړي. نو 8مه ورځ چې تېره شوه، 9مه ورځ راغله. د 9مې ورځې په سهار لمانځه پسې بیا به دی روانېږي عرفات ته ډایرکټ. هغه به کراس کوي مزدلفه. هلته به مسجد نمیره ورته وایي. مسجد نمیره نیم په عرفات کې دی، نیم بهر دی. نو دی به عرفات ته د غرمې نه پس زوال په ټیم کې به داخلیږي. نن سبا خو اجان کوشش کوي 8 د شپې رسوي، خو سنت خبره کوم. هلته چې لاړ بیا هلته به په عرفات کې پس د ماسپښین نه 2 منځونه وکړي چې یو د ماسپښین مونځ دی را مخکې به کي، مازدیګر به هم را مخکې جمعا و قصرا په یو اذان په 2 اقامت سره. او بیا به دعاګانې غواړي، زاري کوي، سوال کوي، دعا کوي، ذکر، اذکار، تلاوت تر ماښام غروب الشمسه پورې. بیا به د هغه ځای نه را روانېږي مزدلفې ته او ماښام مونځ به هلته نه کوي. نو بیا مزدلفه کې چې کله راورسېده، نو په مزدلفه کې مسجد مشعر حرام جومات خو 2 منارې دلته شي ډېره ښه او که نه د هغه شاوخوا ځایونو کې اول ته به بیا 2 منځونه وکړي، ماښام 3 رکاته، ورپسې ماخوستن 2 رکاته په یو اذان او په 2 اقامت. بیا به په دې وخت کې آرام وکړي او څه کاڼي که وسې وي استطاعت یا به ځان سره واخلي او بیا به روانېږي. که ماشومان زنانه ورسره یي په شپه کې روانېږي هم جایز دی ورته، او که نه بیا به تر سهاره پورې هلته شپه کوي او د سهار مونځ به په جمع وکړي او بیا به دې وخت کې دعاګانې وغواړي او بیا به روان شي د مینا طرف ته. مینا ته چې ورسېده، اول شیطان به کراس کړي، دوم به کراس کړي، دریم شیطان چې غټ شیطان دی جمره عقبه الکبرى، هلته به 5 کاڼي وولي او دې نه پس بیا به دی په دې وخت کې په ترتیب سره اول به قرباني وکړي، بیا به حلق وکړي، سر ورخوي او بیا که وسې ولاړ دي شي ډایرکټ فرضي طواف دې وکړي. نو په دې سره د حج هغه تکمیل شو او پاتې کېږي صرف فرضي طواف. هغه یې چې وکړه فرایض خلاص شو، دی حلال شو. بیا به بیرته 3 شپې دی په مینا کې کوي، هغه ته ایام تشریق وایي. او په هره ورځ کې د زوال نه بعد 2 کاڼي به اول شیطان ولي، 2 کاڼي به دویم شیطان ولي، 2 کاڼي به اول، دوم، دریم چې 21 کاڼي شو او 2 ورځې دا ویشتلی شي. او په 2م ورځ که تعجیل کوي مینا نه به ووځي او که تعجیل یې نه کوو دریم ماسپښین دې وولي او بیا به طواف وداع چې کله دی خپل وطن ملک ته را روانېږي دا به ادا کړي. که چیرې حایضه او نفاسه وه نو په هغو باندې طواف د وداع هغه نشته. نو په دې سره به د هغه حج تکمیل شي. او تلبیه چې د هغه به د شیطان د ورځ د اختر چې د 4 اعماله هغه ترسره کوي چې لوی شیطان ویشتل دي، قرباني کول دي، سر خیل دي او فرضي طواف کول دي. دې ته د اختر ورځ وایي 10 د ذوالحجې. په دې باندې حج تکمیلیږي او الله سبحانه وتعالی دې چا چې فرضي حج نه یې کړي د فرضي حج توفیق دې ورکړي او چا چې کړي الله دې بار بار د حج کولو توفیق ورنصیب کړي.
او الله سبحانه وتعالى دې زموږ ټولو نه راضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد